عزیزانو مغا بحث تے چې دا الله پاک په دې کائنات کې هر یو کار چې دی هغه حیران کن دی. که تاسو خیال وکړئ په یو منټ کې الله پاک هغه کرشمه خپله وښیي چې وي یو څه او پکې پیښ بل څه کې. د دې وجې نه چېرې دا غرور ونه کوي چې فلانه شی چې دی دا زما دی، ستا هېڅ نشته. حتی کې دا ستا خپل ځان چې دی دا هم ستا نه دی، دا هم د بل چا ستاسو نشته. تاسو د دنیا کې که نظر وزغلوئ د قدیم نه په دې انسانانو کې الله پاک قسم قسم بنی آدم پیدا کړي، قسم قسم داسې بنی آدم هم پیدا کړي دي چې پیغمبران او نبوت دا او بیا په رنگ رنگ امتحانات کړي دي او پکې پاس کړي. بیا په دې بنی آدمو کې داسې خلق هم پیدا دي چې ابتدا یو څه وه او انتهای بیا بل څه شو. ابتدا دا وه چې فرعون نامه یو سړی تیر شوی د موسی علیه السلام په زمانه کې، خوار غریب سړی و، ادیرې به یې ساتلې، وخت ولا ټیله ورکړه، بادشاه شو. چې بادشاه شو نو په خپلې بادشاهۍ کې ځان ته ورک شو او دعوا یې وکړه چې زه خدای ما. خلق اریان شو، خدای ما خدای ما خدای ما. خلق ویل بس مونږ د بندگان. عزیزانو اوس د خدای دې کار ته ګوره. په کار خدا و چې د خدای نامه په ځان کې خو په ټکي رانیولی وی او د اورمیږې ولا غوس کړی وی. که د خدای طاقت داسې و چې بس مخې سره اورمیږ ولا تاو کړی. دو وی چې زه خدای منو، خدای پاک ولا ډیل ورکو، داسې ډیلې ولا ورکو چې 400 کاله عمر ورکو. 400 کاله، 400 کاله بادشاہ مو، 400 کاله خدای مو، 400 کاله عمرم. دا ګرځه مزې کوه. اوس دا خبره د چا ده؟ دا خبره د خدای ده. فلما نسوا ما ذکروا به الله فرمایي چې ما څوک هیر کی نو زه څه چلو کما فتحنا علیهم ابواب کل شیء، د هر قسم نعمت دروازې پې ورپرانیزم. چې ما هیر کی د هر قسم نعمت دروازې پې ورپرانیزم. حتی تر هغې پورې اذا فرحوا بما اوتوا، چې دا ما څه ورکړي چې دی پکې ښه ورننوځي، ښه عیش ماش مزې چرچې، ها بیا څه چلو کما اخذناهم بغتة، ناګهانه یې راونیسم. فاذا هم مبلسون، بیا دې اریان چې دا سوش. مولانا یې وایي چې تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از ترا. دا الله په صبر غاوره کېږه ما سورز پس به دې راونیسي، خو داسې به دې راونیسي چې بیا به دې څوک خلاصولو والا هم نه وي. تاسو خیال راغی؟ نو په هره ګناه کې چې مبتلا یې دا الله په صبر غاوره کېږه ما ته څوک څه نشي ویلی. داسې به یې درته ووایي چې بیا به دې څوک خلاصولی نشي. اول تاسو د پاکستان کې وګورئ، د جناح صاحب نه راونیسه تر بېنظیرې پورې هر یو ځای په ځای خدای رانیولی. هر یو جناح صاحب هغه وخت کې به صدر ته گورنر جنرال وي چې څه وخت کې خدای راونیو او مړکول وي د دومره عظیم ملک بچ نه کړی شو، مړی. لیاقت علی خان صاحب اعلی لیاقت علی خان دی او لیاقت علی خان دی او د پاکستانیانو د دې صوبه زامنو به صاحب لیاقت علی خان دی او سونا طاقت ته گیر چاپیر ولاړو د ګولۍ نشان په جلسه کې لاړو. ورپسې راځه صاحب اعلی صدر یحیی دی او گورنر جنرال دی او پلانې دی او پلانې، انجام یې ګوره. راځه ورپسې صاحب بوټو صاحب دی، ها 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 انجام یې ګوره. راشه ورپسې ضیاءالحق صاحب دی، ها 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 اله اسلام راولي او مسلمانی دی او پلانې دی. په هوا کې باد شو چې د غوښو پته یې مونه لګېده چې کوم ځای کې خاخ دی. خیال هم راغی. پې د پاسه یې صاحب بیگم جان راله په سن 88 کې اله وزیر اعظم ده، ملیان ورپسې شو صاحب
خزه حکومت شته او نشته او شته او نشته او غوړي شته او نشته او حلوا شته او نشته ځکه زمونږ خو نورې څه جګړې نه دي مونږ په مړوم دغه جګړې چې حلوا شته او نشته او ګوړه شته او نشته او چینی شته او نشته او سخات شته او نشته خدای دې کور وران کچوران په کوم ملک لګیا یې په کوم ملک خبرې کې لګیا حلوا شته او نشته او ګوړه شته تاسو په ایمان وایي چې په دوه وړه حلوا به یو سپۍ ته پرېږدي پولیس والا چې ودي نه نو خدای دې خراب کا چې خراب شي په یو دوه وړه حلوا به د منکر نکیر څنګه پرېږدي په قبر کې سخات دې د دوی کپره وخوري اول خو چې سخات توک تقسیموي هغه غوټه په جیب کې پرانیزي نیمې په خپله پټي کې او نیمې بار راوباسي نو دا مونږ غوندې کوڅه ډب ورته ولاړي صاحب دا د خدای مال کې قبول کړي چا 2 روپۍ وي چا 3 روپۍ وي طالب را سره روانو 2 روپۍ سخات یې ورکړل دا سدله مړی ویلې په 2 روپۍ هم 3 میله مزلو دغه ملیان او طالبان قسم په خدای چې ستاسو مړو ته بیا د خدای بې خو باسه دا ګن پرېږدئ دا 2 روپۍ مه ورکوئ غرق یې غرق سم دم سړی دوی ته دله جوړ کړي او چې سم کافر لوټي پکې نو یار د لخ په غځي چې د مړې دی ته وي دی لوټ ته خو لګو ګوره نو یا خو سم لوټونه ورکوي او که سم لوټ نه نو په 2 روپۍ د مړې نم دله مه جوړ